که غواړئ سایز واخلئ دا ویډیو وګورئ. په دې ویډیو کې موږ تاسې سره هغه ضروري نکتې شریکوو چې تاسې سره د بلکینګ په شروع کولو کې مرسته کوي. اول زیات خواړه وخورئ. د دې لپاره چې سایز واخلئ دومره خواړه باید وخورئ چې د هغې نه لاسته راغلې انرژي د بدن د مصرف څخه زیاته وي. کوشش وکړئ هره ورځ د 2500 څخه تر 500 پورې زیاته کالوري ترلاسه کړئ. دویم په صحي خوړو تمرکز وکړئ. کوښښ وکړئ چې غذایي ارزښت لرونکي خواړه وخورئ او د بې ارزښتو خوړو څخه ډډه وکړئ. بلکینګ په دې معنی نه دی چې هر څه مخ ته درشي او ویې خورئ. دریم پروټینو ته ډېر اهمیت ورکړئ ځکه چې پروټین په خپل ترکیب کې ضروري امینو اسیدونه لري چې د عضلاتو رشد لپاره ډېر مهم دي. څلورم د تمرین کیفیت مو لوړ کړئ. هر ځل مو باید په عضلاتو فشار ډېر کړئ. خپل سیټونه او وزنونه له ځانه سره یاداښت کړئ څو بل ځل لپاره وزن یا تکرارونه زیات کړئ. پنځم خپل پرمختګ څارئ. خپل وزن د بدن اندازې عکسونه هره اونۍ واخلئ او سره پرتله یې کړئ. که بدلون نه وینئ نو پورتنۍ نکتې بیا واورئ.